وایي د ورځ ده وایي په خواران هغه شپه ده وایي ښه شپه ده وایي په خواران هغه شپه ده موږ هغه شپه ده ولکه دی وایي چې عید ده تا یې ویلې چې ته به خوشحاله سو. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو دا چې لوی اختر رانږدې شوی په هېواد کې مو سخت غربت دی، حتی خلک د خوراک دپاره هم څه نه لري. موږ 38 کونډې یتیمان دغه راټول کړي چې هغوی دپاره اختر ته کلچې او مټۍ او کیک دغه 3 رقم شیان دي چې 6 کیلو کېږي جمله یو یې به په میل ته سپارو. دا حکومت موږ سره نوریالي ورور کړی کور یې ودان هغې سره یو ماما کړی الله دې اجر ورکړي. ستاسې حق به دغه تر مستحقو خلکو رسیږي چې اوس به عمله دغه کونډې یتیمانو ته به توضیح شي. په نورو وروڼو باندې هم غږ کوم چې راځئ موږ سره دغه پروګرام کې یو ځای شئ. داسې ډېرې کونډې یتیمان شته چې کلچې مټۍ خو لرې خبره ده، غوښې خو لرې خبره ده، حتی د خوراک دپاره هم څه نه لري. که غواړئ چې په خپل وطن کې قرباني وکړئ لا چانس شته، وخت لرو انشاءالله موږ درته کولی شو. که غواړئ چې په خپل وطن کې دغه یتیمانو کونډو ته کلچې او مټۍ دغه پروګرام کې برخه واخلئ، وخت شته راځئ په ګډه لاس سره یو کړو او دغو یتیمانو کونډو ته مټۍ کلچې او هغه د قربانۍ غوښې ورسوو. دغه پروګرام موږ پیلوو، دوی ته به اوس عملاً توضیح کېږي. موږ سره اوسئ. لرشلری بختورا لرشلری بختورا پار کور کی ورشړه د زمونږ برخاس پیرا د زمونږ برخاس پیرا د پمون مرزا لرشلری بختورا لرشلری بختورا پار کور کی ورشړه د زمونږ برخاس پیرا د زمونږ برخاس پیرا د نکړم جام نکړم. مور تاسو چې لرل هغه اختر دپاره؟ موږ سړی مې مړ ده ښه زمن مې نسته پاس خدای د لاندم ځکه قرآن کې ښه یم زه ښه چې قرآن داسې پاتې خو یو ښه یم. دغه مې د اختر کمیس ده چا راکړی ده راته مې اوس کاله کې مینځلی کې لورداره واخله هغه لوند و چې په غاړه کې مې راکړي. وړه غوړي چې کور کې لرئ؟ خدای کوم نه غوړي خدای کوم نه بله خوایي خدای کوم نه بله خوایي خدای کوم نه پاس خدای د لاندم ځکه الله اکبر. لا راځه کور ته دې بوځم دی نه چې زه درواغ درته حالت ته دې بیایم کوټه کې دې نه باسم هم. دا چا چې دا کومه کړې کلچې مټۍ څه ویل غواړي هغې ته؟ خدای دې قبوله کړي. امین. خدای منې چې دا زمن مې مړه دي چې دومره خلطې غوړی په فرمان موږ نه دي دا تا کړې ګناه ده ما کې الله یعنې ښې شپې ورځي چې اوس دې بوځم یا تا یوه شپه کې تېره کړه نه وایي چې نه لري سړي وایي نه دې پرت کې نه غواړي هغه نه خراب څه وکړم. که چې اوس مې سړي وایي ښه کوټه به مې وه ښه کټونه به مې وو ښه غوړي به مې وو ښه جادګید به مې وو ښه به ناستم. وایي د ورځ ده وایي په خواران هغه شپه ده وایي ښه شپه ده وایي په خواران هغه شپه ده موږ هغه شپه ده ولکه دی وایي چې عید ده تا یې ویلې چې ته به خوشحاله سو مخواړو زوی ته به خوشحاله سو مسجد ته به خوشحاله سو مسۍ ته به خوشحاله سو خیر ده مورې جادګیر ته به خوشحاله سو. خیر ده مورې. قسم ده چې 2 ساعت کې ولېږي ته قسم نه راکړې له تا چې 2 ساعت کې ولېږي لاندې مو کوس خوړه نه کړي کوټه د ارمندرانه. خیر مورې خدای مهربانه دی. دغه خاورې وینې دا خاورې وینې چې خلک کوټه کوي د یوه لګن خاورې به زه نه یم تازه دا تا کړې ګناه ده ما کې. اوس مې لور ته ویل چې زه به ولاړ سم د یوه لګن سوال به وکړم که چا راکړه د یوه لګن زه الله دې ټولې چارې سمې کړي. الله امین. دغه د کلچې مټۍ در سره واخلئ انشاءالله بیا دې په نظر کې نیسو. صحیح شوه مورې؟ دغه واخله وړی شي دغه بس خدای دې امین. تا سره مورې. پکې نشته دي خوندونه پکې نشته دي خوندونه ګران وطن مې نه هېرېږي کله کور ته یادېږي کله کور ته یادېږي